حدیث کې راځي وي د تکبر مزل دا دی د الله نبی دې ته تکبر مزل او لباس ویلی دی. زه نه وایم نه زما جذبت چې یو نارینه دی او د پنسي ښکته دی په خپو کې راکاږي او ګیټۍ پټې کړې دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما اسفل من الكعبین من الازار ففي النار. د دې دوو ګیټو نه ښکته چې کومه کپړم د نارینه پرتوګ یې دونه اوږد کړی لنګ یې دونه اوږد کړی دی چې د دې ګیټۍ پټې کړي څومره پورې دا کپړه ښکته لاړه دومره اندازه پورې به دا خپې په اور د جهنم سېځلی کېږي. د دې وجه څه ده؟ په ظاهره کې خو دا داسې غټه ګناه نه ښکاري. وجه دا ده د قارون مشابهت دی. د چا؟ قارون د الله غټ دشمن تیر شوی. قرآن کې تاسو قصه اورېدلې د سورة قصص کې چې دا ډېر متکبر او په خپل مال او دولت یې ډېر ناز کو او دومره بدبخته انسان و چې د موسی علیه السلام د تره په زامنو کې راتلو او د موسی علیه السلام قومي دی. کان من قوم موسی. قرآن کې الله فرمایي ان قارون کان من قوم موسی. قارون د موسی علیه السلام د قوم نه دی خو دونه بې غیرتي وکړه د قارون د خپل مال او دولت د لاسه. دا مال هم سړی تباه کوي. ګوره دا د مال دا د تکبر چې په سړي کې راشي چې د خپل هغه حق قوم او د موسی علیه السلام چې د خپل خاندان دی او پیغمبر دی دای پرېښوده چې دا غریب سړی او د فرعون چمچې د ځان نه جوړ کړه. وړی بادشاه دی که نه ما سره مال دولت دی نو دا بادشاه سره تعلق قایمول پکار دی. په دې غریب موسی علیه السلام څه کومه؟ موسی علیه السلام سره خو مال دولت نشته. دی قارون به چې کله وی لباس اچولو په هغې به ملغلرې وي او څه قسمه قسم جواهرات به او د عادت دا او د قارون چې پنسي به یې ښکته ساتلې. نو د هغه وخت نه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قرآن کې الله وایي چې فخسفنا به وبداره الارض. الله وی دا قارون می سره د خپل هغه محل نه چې هغه لوی محل جوړ کړی او د به په تکبر کو چې وګوره زما دې بنګلې ته نو الله وی سره دغه محل می په دې ځمکه باندې خښ کړلو ځکه چې دا ډېر متکبر او د ځان اوچتولو الله ښکته کړلو. الله ځمکې ته راښ کړلو. متکبر له الله به دغه شان سزا ورکړي. دی چې زه به اوچتېږم او تکبر کوي الله یې ښکته کوي او الله یې ذلیله کوي. نعوذ بالله من ذلک. د الله د عذاب نه یره پکار ځمکې راښ کړلو. نو حدیث کې راځي وایي د عادت به دا و چې ده به پنسي ښکته ساتلې ګیټۍ به یې پټې ساتلې. دا د مونځ مسله نه ده زما محترم ورونو چې بعضې وخت کې د بعضې خلکو دا خیال دی چې صرف مونځ ته ودرېږي بس پنسي زر زر رابړي کړي او که ستاسو خیال چې کله مونځ وشي که نه چل به دا پنسي به ښکته کړي داسې به شوشا کړي ځان چې زه خو ډېر ښایسته ښکارم. مونځ نه چې کله مسجد نه وځي پنسي ښټې ښکته کړي بیا وځي. هلکه دا کومه شوشا ده؟ قسم په الله چې داسې ښکاري لکه جینۍ. نارینه سره خو د اوچتې پنسي خوند کوي. پنسي دې اوچتې او ټیټ مضبوط روانې ښه مزېدار خو بغیر د تکبر نه وختي مې درته ویل مزل به تیز کې تکبر به پکې نه. نو په دې بنا باندې زما محترم ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د متکبرینو نښه ده. او بل حدیث کې راځي من جر ثوبه خیلا. چا چې خپله کپړه په ځان پسې راښکله منه دونه اوږدې جامې کړي چې پنسي ورپسې په ځمکه راښکلی کېږي او ښکته کړي ګیټۍ پکې پټې دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث کې د الله نبی فرمایي 3 کسان دي چې الله رب العالمین به هغوی سره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي ځکه الله ترې ناراضه دی. د غصې به ورسره کوي د رحمت به نه کوي. نظر به ورته نه کوي منه د رحمت نظر به ورته نه کوي. او الله رب العالمین به دوی له عذاب دردناک ورکوي. والعیاذ بالله سخته ورځ ده. په دې ورځ کې الله ناراضه دی او عذاب ورکوي. په هغه دریو کې یو دا یاد کړی دی چې هغه کس چې هغه خپلې پنسي ښکته ساتي او ګیټۍ پټې ساتي. یو خو داسې چې تا ته پته نشته دی او په ځان پوهېږي نه او چېرته پنسي دي په خطا کې د ګیټۍ پټې شوي دي او چې کله تا ته ښه پته ده او د قصد ته لګې ته درځي ته وې چې اوږد پرتوګ ونیسه د دې ګیټو نه یې ښکته که نه دا ناروا ده. کپړه چې جوړی په هغه ټایم باندې درځي ته ووایه چې زه دا پرتوګ په دې ځای تړم او دې ځای نه دا ناپ واخله خو د ګوره دې ګیټۍ نه داسې یو 2 ګوتې بره وساته چې ما ته اړو بډې والو ضرورت نه چې آلرډي زه د نبي علیه السلام په سنتو باندې زما لباس برابري چې بس زه دا اچوم بس چې ډایرکټ زما ګیټۍ ښکاري. دا پکار ده موږ له د خپل نبي نه متاثره کېدل پکار دي. موږ د بل چا نه متاثره د قارون د تابعدارو نه متاثره. قارون کې دا کارو متکبر او اوس چې د قارون کم تابعدار دي دا کافر او دا بيدینه خلک دا تکبر کوي. بس مونږ چې د لباس هم خوښ دی والعیاذ بالله د خپل نبی لباس را باندې خنه لګي. او بعضې خلک لا یو بله خبره کوي. زما محترم ورونو دا د شبهاتو جواب کوم ستاسو د تربیت دپاره. تاسو خو ماشاءالله پوهه ملګري ستاسو په مخ کې به څوک دا شبهه وکړي تاسو یې پوهه کوي
وای زما وای نبی علیہ السلام خو فرمایي چې د تکبر د وجنه کپړه ښکته کی زما زړه کې تکبر نشته عجیبه خبره ده د الله نبی دا نخ د متکبرینو ده ته په خلشل زل وای زما په زړه کې تکبر نشته داسې تکبر درکې دی چې زه درته حدیث وایم او ته په عمل نه کوم دې ته تکبر وای خبره پوه شو کنه یعنی تا ته چې د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث را ورسېدو چې د الله نبی نارینه ته حکم کړی دی چې پنسي اوچته ساتي او ته په عمل نه کوم دقه تکبر دی